خیر که دې ترې کړی و تا زویه اوس خو دې دغه دوه بیخي لکه د ملک زمن داسې ګرځي بیخي وټوکړې ګرځي میاشت یې په کالونه کېږي شان یې غواړي حاجي ولاړې قرآن کې دې خوند دی ما ته به ډېر تکړه یې څه وکړو والکه بېکاري ده دا بېکاري دغسې کړو یوه میاشت ولاړ شم بېکاري قرآن کوي نو څه شی دي بېکاري راته وټوکړې ګرځي خدای دې یو بل روی ته ګورې راته یې ورغورځي تا دې بل اولاد هم دغسې لیدلی قرآن دغه جنکۍ پیسې دي هغه مال ته یوه شومه مومه راوړي یو ډشکه یو مرګ پټی سره پالي هغې زمونو د خونده نشته ټول عمر دې په دغو کیسو کې راتېر کړو په وا په دغو څه ښه دغه غواوې دغه نه یې رسمه کړه د کلي ووځه له نرخه مه وژه حاجي د کلي خو نو یاره خو به راوځې ګوره دغسې دلته دغسې نه ده پېښې خو ولاړ دغسې مشان یکناش و دوی ته هم دغه هلکان ټول خو وایي رابه چې ته ولې دومره تشویش کوې راباستم راسه دلې بازار ته راسه نو چا کړې سورې دغه هلکان دې په سره ورته نیولي دي های حاجي حاجي لنډو ته سترګې مه ورږده کڼو ته غوږونه مه ورږده تا غوندې پیرې دي موږ په وس کې نه دي دغه وس په مټر کوی درته راځمه نو ما څه کړي دي څه به کې خدای دې خوا نه کړه خو نه دې کلي شوې نه دې کور شوې ملکو پټی دې را پرېښوه چې راغی هغې نه دلته اوس ګرځي دغه ځوان د کله به نیمای به ډوري نیمای به ډلې داسې خو نو داسې خو نه داسې ته به نو یوې جنازې ته راغلی تر اوسه اوس کله چا خبرولمه په دا منډیکۍ کې چې کومه جنازه اوس راغلی هغه مخالف ته راغلی منډاړو جنازې ته نه خدای دې خوښ هغه هم بل څوک راته موټر کې ورسره راختلی حاجي له کلي و کور خبر ګل محمد صاحب د وایي ترموز را ډکه والکه والکه څه شوې خواشي شي هغه دې تا خبر شو زوی لوی کې خو دا پلار خدمت یې کوه والکه ته هغه اورېدلې وای یوه پورکه سل پورکه که یوه پورکه یو زوی په بازار لوی که د جمعې شپه په کور کړه هغه دې اورېدلې چې راځئ زنګېدی کړم څوک لرې هغه زوړ څوک د څوک راکړه ځواني مرګه بډوانې خو دې راش څوک راکړو پې وارې خیسته مو وارې ولیدو دا به ګسریت مسریت خو به نسته کوې څوک هم ښه ده دغه یې راټیټ یو غوټه هغه خو به د کلکتې وختونه واجي وایي خو به دې دوه په موټ کې نیولي وو ځواني واجي ځواني و د زړو زور ختم شو قرآن وایي مو دغه مخلي ښه اخلي زور یې نه لرم حاجي پلار یې سپین ږیری شوی ختم شوی چیرې وجللی ښه ځواني ښه پام ورته وکړه تا پخه راوړي تا په دغه نسوار ځان خراب شپنګویې کړې وټوه په خدای وکړم خوله یې کړه دا د شپنګې د خراب وخت د مزدورونه کې په ډېره کمې کې چې د کار پرېږدوم پرېږده چې زوی د لوی سړی د اچیا کلو ملګری دی دا څنګه پرېږدم چې دا یې ملګری دی انډیوال د قرآن ته د تا ته رالیکانو خو دام ښه ده مالکان خو څه دي والکه ولې غیبت کړې خدای ته خونده کړی دی خبر شي وګړي په واړو موټر بابرې ونه خوټ به مې وکړي دغه زمانه دغه دې اوس د کړي خوښ شي ما ولاکه ورته په هر کلي کې زه هلکان نه وم چا راته ویل چې ما په زوی وار مه کوه هغه به بې لارې خو بې لارې دې راګرځوې خدای ته ور به مې یو څو درته ووایم چای در واخله امنیت که چای راوړه د یوه کیلو 1500 روپۍ مې راوړه پرېږده دا نسوار باندې پېدر به لره اوس خو ټول دغه چینایي چایونه شو حاجي چیرې دغه چایونه موږ تاسې به خواړو قرآن رابطه ده کانه رابطه ده و ښه ده
زاده کې عبد الکریم چې جاستا دا ډېر شپې مې نو ما یو جنجلا شوی ته نه پرې خیر اخره په شپې خواري شو زو لونه کې له دغه اړیکان وسره اول يم ځنې ګرځولې باغ يم ځنې ګرځولې زو لونه کې چې له ناساریا وراده مې خدای ساتي او امين کچا وایي غوړه خلاصه شي کنه راستانه دا خو ما غفله قرآن کپی کی اجو لاله اصلي شو وځه پټاشي خوریا دا خو ډېر کې دا له دوړو دې دې حساب هم در سره کی ډېره کمې سره خوري